تازه او د پرمختګ خبر. طالبانو د 220 میلیونو ډالرو په ارزښت د جبل سراج د سیمنټو د تولید پروژې قرارداد لاسلیک کړ. د طالبانو د کانونو پټرولیم وزارت د پروان ولایت د جبل سراج د سیمنټو د تولید پروژې قرارداد د 220 میلیونو ډالرو په ارزښت له اوفوي، بهرام، الفلاح، العالمي او المجموعه المحامود ولي قطر شرکتونو سره لاسلیک کړی دی. د طالبانو د کانونو پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور پرون پنجشنبې شلم د تلې د دې پروژې د تړون د لاسلیک په مراسمو کې ویلي چې د دې پروژې په کار او بشپړېدو سره به هر کال 1 میلیون او 500 ټنه سیمنټ له نړیوال معیار سره سم تولید شي. د زیاته کړي چې په دې پروژه کې به 500,000 تنو ته د مستقیم کار او په زرګونو نورو ته به د غیر مستقیم کار زمینه برابره شي. د طالبانو کانونو پټرولیم وزارت د المحام الدولي قطر شرکت د رئیس په وینا لیکلي چې د پروژه د افغانستان په وده او کارموندنه کې مهم او بنسټیز ګام ګڼي. د طالبانو کانونو پټرولیم وزارت د دې پروژې د تړون د مراسمو په اړه په خپاره کړي راپور کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو د کانونو پټرولیم وزارت مویان همایون افغان پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دې تړون موده 13 کاله ده. د جبل سراج د سیمنټو فابریکه د 1430 لمریز کال پر مهال د 40 میلیونو ډالرو په ابتدایي پانګې سره د یوه سهامي شرکت په توګه تاسیس شوه. دا شرکت د 1450 کال پر مهال په دولتي تصدۍ بدل شو او د کانونو او پټرولیم وزارت تر کنټرول لاندې راغی. د 1996 کال پر مهال د طالبانو د بمبار له کبله د دې کارخونې د تولید ودرول شو. هغه وخت دا فابریکه 10 ځله بمبار شوه چې په دې لړ کې یو بم د دې فابریکې د بلبرینګ پر مرکز حلقه‌ای کوري ولوید او د سکا په بشپړه توګه له فعالیته ولویده. د پخواني حکومت د کانونو پټرولیم وزارت د 1495 پر مهال اعلان وکړ چې دا فابریکه یې د 15 میلیونو افغانیو په لګښت بیرته رغولې او یو ځل بیا یې په کار پیل کړی دی.